حیثیت دی دیوم کلار سره ناس دی او ګجر شیر عالم چې کوم دی هغه ګوتې په لاس کړ دي او په ډیسک قبلونو کې ناس دی او ښه ټیک ټاک جوړی هغه به هم درته زه ښیم شرابو بوتلې مخې ته پراته دي هغه هم درته ښیم د ښه پلار نه ښه اولاد پیدا کیږي خو زه نه یم خبر چې د دغسې سړي نه ښه اولاد څنګه پیدا شو د دې دوه بچي دي د هغو صفت باندې زه ستړی شوم دا غوږونه مې بالکل کار پرېښودو چې هر ملیشیا نه ټلیفون راځي او د دې د بچو نومونه او باقاعده د هغې تعریف کیږي او د دې پلار متعلق ګجر شیر عالم متعلق چې کوم خبرې ما واورېدې دا خو انسانیت سوز خبرې دي زما د بلیک میل کېدو دپاره دې ما ته د کله ته دمکیانې دې پسې به نه راځې بیا به شیر عالم پسې بله ویډیو ونه کې دا د علف خان شیرپاو یو فارموله وه هغه هم دې استعمال کړه علف خان شیرپاو زه 2 کالو کې دې نوک عمره ونه پیژندمه او هغه ستړی شو د هغې څه حل شو ګجر شیر عالمه تا سره خو بل ورځ ما یو نیم کال مخکې ما ته په دې سکرین راوستې کېناستې ما سره د ملیشیا خدمت زه یوازې د ملیشیا نه زه د ټولې دنیا اورسیز پاکستانیانو خدمتګار یم زه د اورسیز پاکستانیانو د خپو خاورې یم زه د هر پښتون د خپو خاورې یم زه د پاک افواج د خپو خاورې یم زه د پاکستان د سرزمین د خپو خاورې یم زما ځان زما بچی زما خاندان په دې باندې قربان السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو اول خبره دا ما سره ناست دی جناب ګوهر علي صاحب بخیر رالی عمران کارپیٹ صاحب بخیر رالی او رضوان خان بخیر رالی الله پاک هم خوشاله لره الله رب العالمین ذات هم د دې مسلو نه د دې آفتونو نه په خیر خوشحالو سره تاسو او ستاسو سره ملګري په ملیشیا کې دي رب العالمین ذات دی په خپل حفظ و امان کې وساتي مولا پاک پروردگار دی ستاسو د ټولو د غیب او ثوابو کې چې تاسو ته ملیشیا او نور ملکونو ته تک ضرورت نه مهرباني وکړئ یو کس پهل وکړئ او د هغې د دې ملیشیا متعلق ماته دا راکوي چې ګجر شیر عالم وایي چې بالکل حالات ټیک دي د پیو نهرونه بهیږي شات دي او د مړی نشته هر څه ټیک ټاک دي ټول ماړه دي څوک وږي نه دي زه به عمران کارپیټ صاحب ته ووایم چې تاسو په دې باندې لږ خپل هغه وکړئ بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نامه د خدای چې بخونکي مهربانه دی په بورډ باندې ناز زمونږ جان حبیب لالا ډېره مننه چې تاسو مونږ له د خبرې مقرره کړه د هغې سره زمونږ د ګوهري هم ډېره مننه او د رضوان هم ډېره مننه څنګه تاسو ته چې معلومه ده چې نن سبا واقعي زمونږ د ملیشیا حالات چې دي دا ډېر انتهایی خراب حالاتو کې روان دي او چې د اختر د ورځ نه راوله تقریبا تر اختر دا مایکونه لږ بند کوي چې عمران کارپیټ صاحب خبر وکړي ستاسو آواز راځي خو دې منځ کې تاسو نور مایکونه بند کوي خجنو د ملیشیا حالات چې کوم دي دا نن سبا ډېر نازک حالات دي څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د ملیشیا د اختر د ورځ نه راوله تقریبا د دې 4مې 5مې ورځ پورې زمونږ په ملیشیا کې مسلسل زمونږ پاکستاني رونه په حق رسیدلی دي د اختر نه مخکې چې کومونم زمونږ مشران زمونږ امزولي زمونږ کشران پکې ډېر په حق رسیدلی دي خو د کرونا مرض د لاسه په حق رسیدلی دي او د دې د لاسه نه رسي چې یا ورته راشن کمو یا ورته خوراک سکاک کمو د ټول نه مخکې خو تاسو ته معلومه چې زمونږ پښتانه رونه په هر ځای کې چې نو دوی لږ زدیان غونډي نو زیات تر اوسه هم لکه دی هغه خپل د یو بل سره هغه میل جول چې کم دی هغه د ډیرو ته راتګ هغه شان برقرار ساتي او د یو بل سره هم ملاویږي 10 کیلومتره 20 کیلومتره سفر کی خو د بل چا ډیرې ته ځي نو دا خو دوی ته زمونږ ډېرې پیرې چېرې دا شی پرېږدوی حقیقت کې دا چې د دې ملک چې کوم اس او پي دی د هغې مطابق زیات تر خلک دی چې دی نو هغه د هغې مطابق ژوند نه پاس کی باقي د ملیشیا حالات چې کوم دي نو داسې روان دي چې لکه دا مرګ چې دی کې انډین هم ډېر مړ شو بل ورځ یو 21 انډین هم په یو ځای هم نه وو داسې ملایان پکې مري چینیان پکې په حق رسي هر قوم پکې مري دا پکې نشته چې یاره زمونږ د پاکستاني لپاره صرف دا کرونا مرض دی په نسبت د تیر شوي کال
چې ما په خپل هم ډیر ځلې په امبیسي تنقیدونه کړي دي او ډیر دغه مې په کړی دی خو الحمدلله پای کې سدسي افسرانو چې هغه غلط قسم غلط ټیپ خلکو نو د هغه بدلیان شوی دي هغه اوس امبیسي مطلب چې په امبیسي کې نشته دا غي نه رستو زمونږ امبیسي ته ډیر ښه افسران راغلي دي خو وسم لکه هغه صحیح په کې ځینې خلک د شری چې میلاو د خلکو په خبرو باندې کینی پاسي کې دي چې پای پسې ټیشو پیپر شاته ګرځي دي چې خلک په بکی دانش مېلې چې ټول صحیح دي خو الحمدلله په نسبت ته تیر شوی کال زمونږ امبیسي چې دانو هغه کاپی گزاره کړل په ملیشیا کې او د هر ځای کې راشن مو ور کړی دی بالکل راشن ورکی ز په ذات خود ما زما سره لساتو کسانو کانټیکټ کړی دی د امبیسي په باره کې د راشن ما ور لړای ور کړی دا نو هغه ورته راشن ورکول رسول دي هغه سره سره په هر صوبه کې زمونږ الحمدلله زمونږ د پاکستانی دي غیرتی نران پښتانه شته چې هغه د خپل د خلې د نونه راغستې ده او د دې د مسافر د پاکستانی سره نیمه کړي پاره کې زنده مثال زمونږ غوخرلی چې ناشته همیشه خدمت کړل همیشه راشن رسول چې هر چا ورته ویلي نو دوه رسول دي د خپل وس مطابق د زمونږ په ځای کې چې مونږ ته کم چا ویلي نو الحمدلله مونږ په خپل وس مطابق رسول دي د زمونږ نورم ډیرونه دي زیاترونه زمونږ په سبا کې دي چې زمونږ سره په کانټیکټ کې دي او د راشن د پاره زمونږ سره مدد کړي چې زما د طرفه دا د راشن خلکو تورسوي خو مهرباني وکړئ زما نوم مظاهره او زما ټلیفون نمبر مو ورکړئ خو بس وی شي ورته نو زمونږ کوشش دا ما په ذات خود د اختر نه اور از مخ کې تقریبا 76 کسانو ته ما په خپل لاسو راشن ورساو د زمونږ خرالي ډیر شي ورساو د امبیسي مر لګیا دا خپل کوشش کی خود دې غلط مونږ د امبیسي نه صرف دا یو ډیماند کو دا ته زمونږ مخکیم دی دا ته څو پیریم ما کړی دی چې آیا تعالی یو کس درځي تا د دنه تاسو کړی چې یاره ته د څه دغه ناراضي ستا کوم دندره ته کوم کاروبار کې په ملیشیا کې آیا ستا کاروبار شته کنه ته نور څه زیات تر خلک ته چې اغید امبیسي نمونه دا منشن کی امبیسي ولا د کارکردګي یو سرټیفیکیټ ورکړی دی نو اغي خلکو ته دا وایي چې دا موږ له امبیسي یو سرټیفیکیټ راکړی دی چې تاسو د ملیشیا دی مسافر لبا راشن ورکوي او تاسو به دې ته پرمټ لګوي نو پاغه کې زیات تر خلک اوس د اغې نه پیدا غستې د اغه امبیسي د سرټیفیکیټ نه چې هغه د اغې استعمال کی او خلک د اغې پبلک میله کې راځي او اغې ته د اغې په ذریعہ باندې ډیر زیات پښتانه چې د کې پی کې اغه د دې مرز دغه دي چې اغې ته پرمټ غلطي لګولې دي هغه شکار دي نو هغه چې ځانان ته پته الګ نه لګي چې کله دی په ایرپورټ ورشي او د ایرپورټ ته مخامخ شي امیګریشن افسر ته چې په سیستم کې داغه پاسپورت چیک کړي شي نو پته ورته ولګي چې زما دا پرمټ 2 نمبر دی او دلته د کس پیسې د اوریجنل اغستی 2 نمبر پرمټ چې دا خو دلته په ملیشیا کې په سر شپږ شل رنگه لګي او دې ته دلته کې یولس او 12 زره رنگه اغستی دي دا زنویم دا زما دا ټلیفون چې دا ډکته د دې روغه مموري د دې ثبوتونو ډکه ده ان شاء الله وخت راکشي ټیم دی راشي دا به مونږ بالکل په ټیبل دو امبیسي ته بګدو او د کوم خلک غلط ته غلطه طریقه باندې پیسې راغونډي او خپل هیڅ حیثیت نشته په ذات خود په خپل ډاکومنټو هم غل خلک ته او اغي بل چې وسړي په خپل په ډاکومنټو غلطي نو دی به بل ته سوي زولګي نو زمونږ دا د امبیسي یو عجزانه درخواست دی چې د ملیشیا د قانون مطابق د دغه غلطو خلکو تاسو باقاعده مخنیوي وکړي او د دې خلاف زیات نه څوره زر کیږي نو چې کوم ادارې ټکټي کاغه پولیس ډپارټمنټ دی کاغه میګریشن ډپارټمنټ دی نو دا خلک غلط ټیپ خلک چي دا غي ته په ګوته کې چې اغه نه دا ګندګیر خلک چې د ملیشیا سپاشي نو ان شاء الله په ملیشیا کې به امن راشي مننه جی ډیره مننه عمران کارپټ صاحب ز وس لګدسي یو هغه خول غواړم د خپل بچو ته او تاسو مو ګورئ چې دا خلک څه کوي او د دې څه پوزیشن دی دا هغه کسان دي چې د چا متعلق دا خلک څه وایي که تاسو ته دا پاسپورت ښکاري زه به درته نږدې کړم دا پاسپورت دی دینا برابر تویسم دا یو تصویر دای جناب اعلی بل تصویر دا که تاسو تخکاری
اوس تاسو ته ګجر شیر عالم صاحب کستا غوګونه یې او دې ته ناست دی نو تا واوره دا څه وایي. یو منټ دا پلی کوم. دا منځ کې کال راشي دا هر څه خراب کړي. علاقه کال مه کوئ. ګجر شیر عالم صاحب زه تا ته څه شی ښیم دا آواز واوره. دا ستا د پیژنګلو آواز دی. دا به ته پیژنې خامخا او دا پاسپورټ باندې چې تا څه کړي دي او چا سره دې کړي دي د هغې متعلق به درته زه ووایم چې دا تا چا سره کول څومره دې کول. دا پاسپورټ مې درته وښولو یو ځل درته بیا پاسپورټ ښیم چې دا تصویر وګوره دا به کیدی شي چې ته به پیژنې. دا تصویر به خامخا ته پیژنې. اوس دا آواز پلی کا راځي چې زه تا ته هغه شی وښیم کوم چې تا کړی دی. ایروپلین نه لرې که نه لبه کېږي. زه به تا ته ثبوت سره ښیم. ګوره ګجر الله وبرکاته زما خپل امبیسي السلام علیکم واوره وعلیکم ورحمت الله وبرکاته زما خپل امبیسي ته د مینې خلوص ډېر سلامونه. دا کم کار چې امبیسي شروع کړی دی او دا کم رغی چې شروع کړی دی زما د طرفه هغو ته سپیشل سلامونه. اوس دغه یو مسلې چې د 2 نمبر ایجنټ چې په دې ملیشیا کې ګرځي د خلکو سره د دوکې موکې کوي که نه د دوی خلک دي ایکشن والي جو خلاف دي د ایکشن والي چې دلته غریبانه نشي په ملک د ملک نه ځاله میخې خرڅې کړي چا کورونه خرڅ کړي چا د ښځو نه تالي خرڅ کړي او دلته کې راشي دا 2 نمبر ایجنټان ولا ګوتې ورکوي راځي وزارت پرمټ لګوم. په دې کې یو غټ ایجنټ چې دی ګجر شیر عالم خان دی د ما ته پرمټ لګولی 2 نمبر په 11,000 رنګې رانه اخېستې دي. ډېرې ته به تلو راتلو هلکه وزارت پرمټ لګوم وزارت پرمټ لګوم ما ته پرمټ ولګو په 11,000 رنګې. په هغې کې تقریبا 1.5 کال تېر شو. زه تاسو وایم ماله پرمټ رینو کړه نو ما ته وویل چې نه 6,000 رنګې راکړه چې تا ته پرمټ بل پرمټ زه تا ته ولګوم. ولې په 6,000 رنګې خو مکمل پرمټ بل کېږي. 6,000 رنګې خو بل پرمټ کېږي. زه پروفیشنل خو نه لګوم زه پروفیشنل نه لګوم. دی ما ته وویل چې نه 6,000 روپۍ راکړه چې تا ته بل پرمټ ولګوم. اوس دی ما ته وویل چې نه زه به دله ټکټ والم او نورو پیسې به زه تاله بیا درکړم. په 1700 رنګې ما له اوس ټکټ اخیستی دی او دی نه چې نورو پیسې به زه تاله درکړم په عمل کې زه تاله نورو ستا پیسې درکړم. ما نه ویډیو م اخیستو ما ته وویل چې نه زه به ستا پیسې نورو درکړم. 1700 رنګې مې دله ټکټ واخیستو نورو پیسې به زه تاله درکړم. دی خو به ما نورو پیسې راکړي. صحیح ده زما د زندګي چې زه تباه کړه په دې ملیشیا کې ما ته 2 نمبر پرمټ ولګوو. زه ورته اوس ما له پرمټ رینیو کوي نه ما چې ځان ته لګولی هغه به کې هم ختم شو. ما چې خپل بچو ته لګولی هغه به کې هم ختم شو. ما چې دلته 10-15 کسانو ته نور لګولی هغه به کې هم ختم شو. یاره زه څه وکړم یاره زه خو زه غریب سړی یم راغلی یم د ښځې نه مې کالي خرڅ کړی دی راغلی یم دلته. خو مهرباني وکړئ امبیسۍ ته زما سپیشل دا پیغام دی زموږ په دې خبره باندې لږ ایکشن والي او لږ رغو چې دې ګجر شیر عالم خان چې کوم دی دی په د دې امبیسۍ نه نور رغه کړي. او که تاسو ثبوت غواړئ د پاسپورټ ثبوت غواړئ د پاسپورټ ثبوت به هم درکړم. د شیر عالم زما سره وایس میسیجونه پراته دي هغه به هم درکړم. کوم نمونه ثبوت غواړئ زه به یې درکړم. دا دې شو یو شیر عالم خانه دا دومره چې دی ویل درځمه او دا بریتونه او داسې یو د دې ریکارډ دا بل دی دا ولګو ډنګ ډنګ والا دا چې مزې پکې کوي لګیا دی خو دا یو او دا بل به درته دا واورو ما ما به ملګري ته پیسې مې نشته تا نه پېژنم ته څوک یې نه دې پېژنم درته میسیجونه وښیم نه پېژنم ما نه پېژنې نه پېژنم نه ته پېژنم نه تا نه پېژنم
خزه ته ما نه پیژنې ټیک شو بیا سبا ما ته ګیلې نه کې ما ته ټلیفون نه ما خو تاسو پول ما خو تاسو ما سیمو غنا تاسو په شان بلای ما سیستم جوړ زما به ما دغه په خدمت غوښتل مخایا ته ما ته په ټلیفون کې ګاډیونه کې شل پیر ریکارډینګ وکا زما چې کومه بې عزتي تا په سوشل میډیا باندې کړی ده کنه ځکه خدای پاک من نه کړ ګورئ زه یو خبر وکم دومره مهرباني وکئ که څوک زنانه ناستی ماشومان ناستی مهرباني وکئ او یا هیډفونز استعمال کئ ځکه چې زه مجبور یم چې امبیسي وی ما ته ثبوت وښایا او هغه ترې وی ما ته ثبوت وښایا نو زه نه یم خبر چې هغه ترې په ما باندې څومره بوج او څومره او څه کسان د هغه هم درته واورم چې دې پسې بیا ویډیو نه کې دا الف خان هغه ملګرو والا لین ما سره شروع کړی دی زه د چا نه یم یاره څوک چې څوک مانه څوک زور راکوي دومره زه سختېږم زه پښتون یم پښتون له به چې څومره زور ورکوي دومره به تې کاڼی جوړېږي زه فولاد شوم ستاسو مخامخ زه مهرباني وکړئ که چېرته ښځې زنانه ناستي دا بالکل دا لږ ساعت دپاره یو 2-3 منټو دپاره سر جی ریکویسټ کوم کومو کې چې کنزل چا کړي یا چا تاسو ته درلېږلي هغه دنیا ته مه شیر کوئ مخه یې د هغې زه معافي او بخانه غواړم کنزل او ویډیو مه شیر کوئ جی نه لکه دې کړ دي که نه هغه ته یې کړ دي هغه دې نه دا زر ډنګټې اخیستې دي ښه جی دا ما خو دا بره لیکل دي په خپل هغه باندې چې ماشومان او زنانه دې نه ګوري د هغې وجه دا ده چې ګجر شیر عالمه تا د خلکو نه زر ریاله اخیستې دي 500 ریاله یو جی شیر عالم وایي ګجر مو وایي ګجر ډېر تکړه قوم دی غیرتي قوم دی زه بخانه غواړم د سلام نه مخکې مې تاسو سره ګستاخي وکړه خبرې وکړې نو شیر عالم ته چې څه پیغام وایي هغه ووایي او موږ د ملیشیا باره کې تاسو ته لږ ریکویسټ کوو جی بالکل صحیح ده بچیا هغه ځان سره ګجر شیر عالم دي کې کنه ګجر قوم زما رشتہ دار دي ګجر قوم یو بهادر قوم دی دې کم کار کوي چې دې هغه یو ترې دی ملک رضا دی کسی شی دی هغه د سوات کې دی او هغه وایي زه د ګجر کمیونټي مشر یم نو ته د ګجر کمیونټي مشر یې خو د غل خو مشر نه یې که نه ګجر یو کس ګجر غلط کار وکړي د هغه سره ټول ما ته زرګاو ګجرانو ټلیفون وکړو چې دی کې دا شی یي دا ډو زمونږ دې باندې ګجر قوم اډو ودرېږي نه اوس غلطي به زه کوم نو زما قوم به په ما باندې ودرېږي زه به لغړ ګرځم نو زما قوم به په ما باندې ودرېږي نو دیو هغه رنګ ګجر قوم له ورکو حالانکه ګجر قوم ډېر نر او بهادر او غیرتمند قوم دی اوس ته مه چلوه که نه هغه د چلولو د دې خو زما زړه سېزلی دی واوره چې زما ماته یې څه ویل دي یو منټ اوس واوره یو منټ تاسو ټولو ته زه ښیم چې دې سړي دا شیر عالم دې خو ډیلیټ کړله هغه ویډیو خو دې ډیلیټ کړله خو دا واورئ چې دا څه وایي دا وګوره چې دا ویډیو څه وایي دا په خپل هغه میدان کې څه خبره کوي د هرې خبرې یو حدي یو عزتي یو ناموسي ته راځې ما سره په ټلیفون چې هر رنګه خبرې کوي هغه زما ستا د ټلیفون خبرې دي ته د 2,00,000 کسانو مخامخ زما ذات زما بچی زما خاندان ټاکي ولې ما څه کړ دي اوس خو چلیدو یار ما څه کړ دي ما تا ته دا ویل دي چې ناجایزه مه کوه د ملیشین خلکو د پاکستان چې پښتانه دي په پاکستان کې د لاهور کې پاتې کېږي هغه وختي یو ویډیو کړی دا زمونږ په ټیم پسې او بالخصوص په ما پسې او پښتانه په ملیشیا کې زمونږ پورا ګروپ یاد کړی دی او کنزر ویلي پرې کړي چې دا دله دی دا غل دی دا بې غیرت دی نو زه د ټول نه مخکې جانبي به تا ته خبره کوم چې د ټولو نه غټ دلت دی د ټول نه غټ بې غیرته دی او ته هغه 2 روپو والا میک والی چې یو ته سوال کوي بل ته سوال کوي چې ماله 1,000 راولېږه ماله 2,000 راولېږه ماله 15,000 راولېږه تا لکه چا پیسې در ولېږلې ته به دغه کسانو صفت کې که تا له څوک پیسې نه در لېږي ته په موږ پسې ویډیو کې تا ته نن د ملیشیا پښتانه یاد شوي دي ته 1.5 کال مخکې کوم ځای وې په ملیشیا کې چې مکمل لاک ډاون و او د ملیشیا پښتانه پاکستانیان غریبانان در په در خاورې په سر هر سړی په افغان کې هر سړی په پریشان کې په هغه ټایم کې ته په کومه کې تللی
کته په لاهور کې ولا ته په مری رمټه کې هغه اکشن نه کولو ایک نمبر بغیر سره ایک نمبر دله سره چې پزول خبرې کې پزول افغانې کوي پزول بکواس مکو پښتانه په ملیشیا کې د ټیم ټول عمر اوس واورئ دا خبره ده چې تاله څوک پیسې ما ته د عربو نه 1 روپۍ حرام شه 1 روپۍ چا نه ده رالیږلې که نه څومره عرب سټیټس دي یو کس ته ما ته ووایي چې ماله 1 روپۍ راغلي ما ته خلکو وویل پیسې درلیږو د دې جهاد دپاره چې د کنجرانو د بېغیرتو د حرامخورو خلاف ته لګیا یې یوازې ستا پیسې لګي او حقیقت دی زما 22-23 لکه روپۍ ولګېدې نو که ماله د لندن نه څه پیسې راتلې نو هغه ته ما اول دا ویل دي چې ماله به د زکات پیسې نه رالیږي ماله به د خیرات پیسې نه رالیږي ماله به د کونډې پیسې نه رالیږي ماله به خیر صدقه نه رالیږي ماله به چې رالیږي نو خپل ځان نه فالتو دا د جهاد دپاره به رالیږي زه وجود جنګوم ته مال جنګوا او کنه ټلیفون راته وکړه ستا ټلیفون هم په جهاد کې شامل دی ته مرسته وکړه ستا ټلیفون هم ما سره په جهاد کې نو ظالمه تا شپچات ماله تا کې او ملیشیا خو په خپله مري لګیا ده د ملیشیا خلک خو په خپله وږي دي هغه غریبانان خو په خپله خراب شو کاروزګارونه بند شو روزګار نشته کم سړي چې دکانو د 2 میاشتو نه دکان بند هغه به د کم ځای نه خوري که د هغې فیملي هغه تم ده نو هغه هم خو انسانان دي خوري که نه هغه غریبانان نن سبا مالداره نه مالداره په ملیشیا کې چې دی هغه په پریشانه دی درمیاني طبقه هم پریشانه ده او غریب خو هسې خلک دی نو ما ته دا ووایه چې ستا هغه ملیشیا کې څوک چې ما ته پیسې رالیږلې تا ته مې چېرته ویل دي شیر علمه او پاتې شوه چې لاکډاون او ته وې نو دا ګوهر علي او عمران کارپېټس د دې شي ګواه دي چې 1.5 کال مخکې ما ته راوستی وې کال مخکې ما ته هم په دې ځای کې ناست وې کوم ځای کې چې دا عمران کارپېټس او دا ګوهر علي ناست دی داسې ما سره ناست وې ګجره هغه څه نومې دی شیر عالم هغه وخت ما سره په دې ویډیو کې دلته ناست وې ما چاته دا نه دی ویلي چې ماله پیسې راکوي ما چاته هم داسې نه دی ویلي او تر نن روزه پر دې څوک ثبوت کوي په ما چې ما خلک راته وایي پیسې څوک وایي موبایل څوک وایي پلان کې څوک زه هم الله دې خیر درکړي الله دې خیر درکړي الله دې چې بیا راته وایي پیسې درلیږو دې جهاد دپاره نو مل چې رالیږئ نو بیا به د کونډې پیسې نه رالیږي د مسکین پیسې به نه رالیږي د غریب پیسې به نه رالیږي خیر خیرات پیسې به نه رالیږي هغه پیسې به رالیږي چې کومې پاکې او د دې جهاد دپاره یې هغه پیسې به رالیږي راولېږلې د لندن نه راغلی دي د پاکستان کې نثار موټرز دی هغه 100 زره راغلی دي خټک صاحب په انګلینډ کې ناست دی هغه 3 ځله راولېږلې 3 ځله په دې میاشت کې هغې راولېږلې او نور هم رالیږي داسې یو خور ده په لندن کې هغې هم راولېږلې یو بل بچی مې دی هغه وایي زما نوم ماله هغې راولېږلې دا کسان لیوني دي دا خو په دې جهاد کې ما سره شریک شو د دې 1 روپۍ باندې که چېرې ما زنا وکړله په دې ما شراب وڅښله که په دې باندې ما څه داسې غلط کار وکړو نو د الله قهر به په ما نه راورېږي دا خلک خو د تاسو نه پیسې وخوري او هغلته کلب کې ډانس کوي ولګوه د دې هغه د ډانس دغه هغه کې راشه د دې درته زه ښیم چې دې ستاسو دا شیر عالم چې دی دې څه کړي دي دا وګوره دې بریتون ته وګوره چک دې پټې سرجی 2 کاله خو کلبونه بنو دا به چرته زړه ویډیو وي 2 کاله په ملیشیا کې وشو چې کلبونه زدا نه وایم چې دا به اوس یو پرون شوی دا 2 کاله مخکې خدا شیر عالم وکنه دا په تقریبا زه خدا نه وایم خدا په ملیشیا کې دی کنه چرته په لندن کې دی که 2 کاله مخکې خدا شیر عالم دی کنه دا غ پښتون دی کنه کم چې ما د کنزل کوي لګیا دی بالکل ملیشیا ده خبره کې چې دغلی ستاسو ته وخته ما دا مردار شکل دی نیول ته علي شوه نن میزان خلاص کا
ته د علي شاه د مور نظر خلاص کا افرین مستا سره علي شاه مور کړی دا د تانې مخې ته زم څه نن به ویم کپه چې مرسم قسم مې په خدای کا پریدم دا یو بیل څه بار بار په ما باندې حمله کیږي بار زما ځا ټارګټ کیږي چې نبی په پتا کې خاص کې غیرت وکړه نه نو تا به ځان نشته د تانې مخې ته علي شاه مور سره ګرون ته لاسه چولې کینه لیک چو پتا شه ما استاد سره قدر کوم ما استاد ما په کم سرجی عمران کارپیټ وای ما واپس واخلی او مال لک ټیم راکې مقرره کوي زم کور کې یم نا وخت یاسین چې واړه را یخ شي مال د خبرو لک مقرره کوي زه د مسافرو یو ریکوست تاسو ته پیش کوم جی یو منټ زرا اعظم اول ز خبر خلاص کوم دا جی عمران کارپیټ دسی چل دے چې دې کسانو دا د علي شاه د مور پیغور راکو ز واحد پختونی ما کنه دې پاکستان کې او په دې پیښور کې او په دې سعودي عرب کې مان ډیر زیات غټ پښتانه پراته دي ډیر غټ شملې پرتی دي شیر عالم زه د دې کور ته تلم کور مخې ته ودرېدلم او زه بیا پښتون په دې یم چې زه جیل نه راووتم او مخې ته وداکتانه نه د بیوقوفه دا جیل دی زه د جیل نه راووتم رهایی مې وشوله ضمانت مې وشو او زه چې بار راووتم نو زه د 2 کسانو دپاره راغلی وم هغه کسان یو نوم دی کاشف علي او یو زیشان ما ور پوره بندوبست کړی و ګاډی مې برابر و ما چغې والې هغو نه وه ځکه زما ګاډی لرې شو چې هغه میجر کسان چا پسې چې زه راغلی وم شیر علمه واوره غوږونه کولاو کا هغه نو زما ګاډی غیب زما فرښتو غیب کو او دا کنجره پلشته چې راله دا د علف خان سازش و چې دا به ورته لاس واچوي او هغه ته په 400 ډي پي او پولیس راشي او په دنیا کې به داسې هغه شي چې جانبي ښځې ته لاس واچولو شیر علمه زه خود منم نه چې ته پښتوني کم سړی چې پښتوني او په بازار کې داسې ښځه ودې دا خو پلشته جامو کې وه د دې په سر باندې روپټه هغه دله بې غیرته هغه پنډت چې دی هغې اچوله ښځه خاوند یې شاته روانو د دې نه روپټه وښویېده او شیر علم هغه ځای کې ته په کار وي چې تا پې روپټه اچولی وې د هغې ستا بریتونه داسې غټ دي د هغې ګیره داسې غټه ده د هغې دانه دانه ګیره ده او ښځه یې را مخکې کړې وه او هغه نه روپټه وښویېده وګورئ هغه ویډیو وګوره شیر علمه تا چې هغه کتل دی هغه دې نه دي کتلي چې شاته دا سلطان سنګ چې کوم دی هغه ورته روپټه اچوي او بیا تا ونه کته چې زما په لاس کې سګرټ دی پښتون دې ته وایي زما په لاس کې سګرټ لګېدلی د هغې هیرم ګزاره نه شوه په دې باندې ما پښتانه خوښوي په دې باندې ما پاکستان خوښوي په دې باندې ما غیرت کړی دی ته وایې د علي شاه مور د علي شاه د مور کور مخې ته سره ده زر کسانو زه ورغلم اف آی ای ته زه تلم اف آی ای کې زما مې موبایل پروت دی سلیر تا به په ملیشیا کې د سلور نیم د ګروپو موبایل نه ساتلی زما د تا د ټیر خبره وکړه زما د زوی زما هغه موبایل چې کوم دی علف خان هغه له ورکړی دی اف آی ای له ورکړی ورشه اف آی ای والا ته ووایه سایبر کرایم ورده سلور نیمو له ګروپو موبایل زما پروت دی ته څه کدوې ته خو د داسې ښځو دا څه مې درته وخوړه دا ګوتې چې دې خولې او دا کاږه واږه بریتونه او داسې ورته دې کول ستا خو عادت دا دی او یو دا وچلو هغه هیره منډۍ والا اوس درته زه ښیم د هیره منډۍ خفه کېږئ مه ستاسو به ملګری خفه کېږئ مه زما په زړه اور بل دی په پاکستان کې د لاهور غټ دلت دی د ټول غټ بې غیرته دی او ته هغه 2 روپو والا مې غواړئ چې یو ته سوال کوي بل ته سوال کوي چې ماله 1000 راولېږه ماله 2000 راولېږه ماله 15000 راولېږه تا لکه چا پیسې در ولېږلې ته به دغه کسانو صفت کې که تا له څوک پیسې نه در لېږي ته به موږ پسې ویډیو کې تا نن د ملیشیا پښتانه یاد شوي دي ته یو نیم کال مخکې کوم ځای وې په ملیشیا کې چې مکمل لاک ډاون و او د ملیشیا پښتانه پاکستانیان غریبانان در په در خاورې په سر هر سړی په افغان کې هر سړی په پریشان کې په هغه ټایم کې ته په کومه کې تللی وې که ته په لاهور کې ولاړ ته هلته په مریضمډۍ کې هغه اکشن نه کولو واوره د دې جواب یو نیم کال مخکې دا داسې چې دی ورته کړي دي ته ما سره دلته ناست وې دلته څوک تاسو کې یو کس تاسو کې مو سره ناست وئ ما سره ویډیو پرته ده زه به هغه ویډیو وچلوم بس تاسو نه وایي زه به درته هغه ویډیو وښیم دی ما سره راغلی او دلته لایف پروګرام کې یو نیم کال مخکې راغلی دا دی یو دویمه درته دا ووایم
چې زما بریتونه الحمدلله د فیلډ مارشل ایوب خان پشان دي د نارانو بریتونه مې دي او دا تا چې ولا کم ول ور کړی دی که نه نو زه درته نه ویم دا هماغه ځي کوم نوم چې دی واغېستو هغه کې دا اکثر ګرځي راګرځي او داسې ورسره کوي لکه څنګه چې ته په کلب کې تا باندې هغه بچي دي نه دي هغه که دا ویډیو ګوري که نه هغه په تا باندې یو زر لعنت لیږي که ستا ښځه ژوندی هغه به په تا باندې زر لعنت لیږي که ستا د تره زامن ستا خاندان ستا رشته داران هغه په تا باندې یو زر لعنت په دې لیږي چې ظالمه ما خو د ملیشیا د مسلمانانو خبره کرده ما د ملیشیا د پښتنو خبره کرده د هغې د آوازو چتولو خبره مې کرده ته ایکدم رالی او تا د آمنا بلوچ صفائی شروع کړه سفارتخانه صفائی پکار ده خو ته غلی تا بلیک میل کړ د سفارتخانه دا دې وکته چې دا پیسې چرته لاړې دا د 11.5 رنګټې تا چرته نه واغشتي رنګۍ تا چرته نه واغشتي دې سړي د تا پیسې خپلې واپس ولې ورنکړې داسې یو نه داسې هغه بل کسان چې کوم دی نورو کسانو زرګو میسجونه راغلي دي ټایم را سره نشته جی ګوهر علي صاحب تاسو څه وایئ بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زما شیر پاکستان جان حبیب لاله زبتا ته شیر پاکستان وې ما چې تا ته ما ریکوست کړی دی تا زما پر ریکوست د دې جنډې د لاندې ما چې څونه پاکستانی دي ما د هغوی د اواز خبره ستاسو سره کړې په بورډ باندې زما رونه مرګري عمران صاحب ریاض صاحب او مقصود بھائی ته ټولو ته سلام زما پاکستانو ته ټولو پاکستانو سونه چې د جان حبیب صاحب په سکرین باندې مونږ ګوري زما هغه ټولو پښتنو ته په دلو په لپو سلامونه خو مونږ جان حبیب صاحب په ډیره سخته کیو په ډیر مشکل کیو زمونږ بالکل دلته د ملیشیا زه د خپل ځان د پاره نه ویم په دې سکرین چې سونه د ملیشیا والینو کېدی شي چې 95% خلک ما پیژني چې زه څه کاروبار کوم زما څه کار دی د یو کچ دکان مې دی او په کلو باندې الحمدلله ګرځم خپل کاروبار کوم ما تاسو ته ریکوست کړی دی چې زه د خپل پاکستانو د مزدورکارو د ټاټکي والا چې کم د 3 میاشتو نه مکمل هر کاروبار بند دی زه د هغې دپاره تا ته سوال کوم ما د سره په ګینټو خبرې کړي تاسو ته ما جړلي نه مې څه درکړي د مې رانه څه غوښتي ما تاسو ته ویلي چې زموږ حالات ډېر زیات خراب دي زه د خپلو پاکستانو دپاره د مزدورکارو دپاره د هر هغه مهنت کشو د پاره आवाज جوړېږم आवाज چوتوم ستاسو په سکرین باندې چوتوم چې خدا را کم چې مړه دي مونږ دا نه وایو چې هغه دی پاکستان ته وی شي دا د WHO کم چې ورلد ارګنایزیشن دی د هغې د طرفه په دې باندې سخته پابندي ده چې دا مړی به 100 کیلومتره نه اخوا نه ځي دا به خښېږي خو مونږ دا ریکویست کوو چې خدا را د خلکو سره د رزق پیسې نشته د خلکو سره د ډیرو د پیسو نشته چې ورکی نو آیا هغوی په 2.5-3 رنګۍ ټیکټونه او ټیسټونه د کم ځای نه وکړي نو مونږ ستاسو په وسادت ستاسو د پیج په وسادت د الله د رضا دپاره که مونږ د دې جنډې د لاندې ژوند کړی مونږ پیدا شوي په پاکستان کې یو نو مونږ د دې خپلې جنډې حق غواړو دا یو قرآن دی چې ما تاسو ته ما پاکستان ته ما میډم امنا ته نیولې دی دا یو قرآن دی چې مونږ نه څه شومنټ کوو نه څه شوبازي کوو که زه کوم نو الله دې نن شپه په ما دا مرض ولګوي او ما دې سبا ته نه کي زه د خپلو پښتنو زه د خپلو پاکستانو لا اله الا الله محمد رسول الله چې دا پاکستان په آباد دی زه د هغې دپاره تاسو ته پاکستان ته عمران خان ته شاه محمد قریشي ته سوال کوم چې ما سره په دې موبایل کې د پاکستان د زنانو جړاګانې دي چې زمونږ بچي دغلته ذهني بیمار دي زمونږ بچي مري نو خدا را چې دا کم ژوندي دي آیا چې دا دلته مړه نشي دا دلته ذهني بیمار نشي خودکشیانې ونه کړي نو زه د پاکستان حکومت ته عمران خان ته تاسو ته سوال کوم که د دې جنډې د لاندې مونږ ژوند کړی او دا زمونږ خوراني زمونږ جنډۍ نو زما دې غریبو له دې جاز راولیږي څنګه چې مخکې عمران خان را لېږلی او د دې ځای نه قیدیان وړي زه نن بیا
اپیل کوم سوال کوم جاړم ما تا تم جړلې دي چې زما دی رونو مسافر ولا مونږ پکې یو قوم نه ټارګټ کو نه یادو که هغه د دې جنډې د لاندې پیدا شوی که هغه د هر ذات پات سره تعلق ساتي هغه زما بچی دی زما رور دی هغه زما مجاهد دی زه د هغې دپاره اواز چوتم ما اواز چوت کړی ما تا ته هم جړلي نه مې څه درکړي نه څه در کوم او نه تا زما نه څه غوښتي دي ته یو نر تا ته زه یو شیر پاکستان ویم د عمران خان نه او د شاه محمود قریشي نه پس مونږ په تا باندې ټرس کوو ټوله دنیا په تا ټرس کوي زه تا ته د دې جنډې د لاندې چې کوم خلک پیدا شوي دي او په پاکستان کې دي هغه د خپل قومیت نه ټارګټ کوي چې دا زمونږ قوم دی دا زمونږ قوم نه دی دا قوم دی دا هغه قوم دی مونږ د آدم علیه السلام بچي یو مونږ الله پاک چې په دې ذات پات پیژندلی یو نو مونږ یې صرف د دې لپاره پیژندلی یو چې مونږ کې پہچان وشي زمونږ رشتې د یو بل سره قایم دایمي شي نو زه ستاسو په سعادت د دې سکرین په سعادت زه ټول پاکستان ته سوال کوم چې هغه میندې چې کمې بیا جاړي او زړونه خوږ شي د قیامت ته ورځې پورې چې زما بچي ولې مړه شو او هلته ښخ شو زه دا نه ویم چې هغه مړي دي واپس وباسي پاکستان ته دې ولېږي زه دا غواړم چې هغه کم چې دلته ناست دي د ټیکټونو پیسې اوس نشته په 2000 رنګۍ او 2044 رنګۍ باندې ټیکټ دی مونږ ته دې غریبانانو ته دا ټیکټ نیم کی 200 کی یا 300 کی پری دی یو جاز راولېږي پاکستان یو مضبوط ملک دی چې دنیا آباد دی د قیامت پورې به دا پاکستان آبادی دا زه په قسمیه سره ویم دا پاکستان څوک نشي خرابولی د دنیا غټ غټ ملکونه الحمدلله دې ملک د خپو د لاندې کړل زه هغې حکومت ته وینا کوم اپیل کوم سوال کوم جاړم چې خدا را سبا به دلته د 10 په ځای 50 مړی 100 به مړی 500 به مړی نو زه هغې پاکستان حکومت ته هغې پاک سرزمین ته آیا که زه په دې ملک کې پیدا شوی یم په دې جنډه باندې زما څه حقوقي نو مونږ له خپل حقوق راکړي زما د مسافرو د غریبو له دې جاز راولېږي او دا د چوت کې چې کم لاچاره دي ما سره په دې موبایل کې لا اله الا الله محمد رسول الله چې د غریبانانو د جړه ذهني بیماری د ټیکټ لپاره پیسې غواړي د راشن لپاره غواړي نو مونږ ته د هغې دپاره د پاکستان حکومت نه یو جاز پکار دی چې بوینګ جاز دی راشي او دا کم چې لاچار دي چې چا وس کیږي هغې له دې ټیکټونه په خپل ریټ ورکړي خو دا کم چې لاچار دي ذهني بیمار دي غریب دي دوی له دې د الله په رضا د دې قرآن دا یو قرآن دی دا زما د ملک جنډه ده دا زما پہچان دی د دې په خاطر دی دوی له جاز راشي او دوی د چوت کی او عمران خان صاحب مونږ ته په ډالرو درلېږلي دي زما سره ثبوتونه شته نن زستانه د دې خپلو غریبو دپاره د دې مزدورکارو دپاره کم چې جاړي او د ټیکټ پیسې ورسره نشته یو جاز راولېږه خدا را چې سبا دا دلته بیا ښخېږي او په دې ملک کې پاتې کېږي او د هغې ښځې بچي ټول عمر به لیوني نو زه د دې دپاره سوال راغلی یم ما تا ته ټلیفون کړی ما درته جړا کړې مونږ د چا بېعزتي تذلیل نه غواړو نه کوو انشاءالله نه به وکړو خو زما سوال دی چې د دې جنډې حق دی زما ملک ادا کی زما امبیسی ادا کی څنګه چې عمران به وي چې زمونږ امبیسی له دا نه ده پکار چې زه یو روپیوال یو ټکوال میک یم او زه د لاړ شم زما څه حیثیت دی چې امنا بلوچ په دې باندې ته ویډیو وکړه زه ستاسو په یو کرسۍ کېنم آیا زما حیثیت څه دی آیا زما تعلیم څه دی ما لسم میټریک تعلیم کړی دی زه د دې لایق یم چې زه ستا نه انټرویو والم آیا ما د خپل پیج د خپل فیسبوک د حکومت ملیشیا یا پاکستان سره رجسټر کړی دی آیا هر سړی به یو دغه جوړی یو فیسبوک په روپیوال ټکوال جوړی او امبیسۍ ته به ځي ځان به مخې ته کوي چې زه یو افسر یم زه یو ایجنټ یم زه یو خدمتګار یم نه زما دې ټولو ته سوال دی چې د خدای د رضا لپاره د الله د رضا لپاره سرجي یو کس دې داسې دننه نه پرېږدي ما دې اول نه پرېږدي بل دې اول نه پرېږدي بل دې اول نه پرېږدي خپل کار امبیسي کوي خدا خلق او دا طریقه دې ختمه کی او زمونږ دا سوال دی د ټولې ملیشیا د غریبانانو زه تاسو ته په خپو پرېوځم زه خپل پاکستان ته زه خپل ټولو ته سوال مینت کوم آیا که مونږ پاکستاني یو مونږ تاسو له په ډالرو د بادشاه ډیم دپاره د هر قسم په زراو ډالر درلېږلي دي زه نن د ځان دپاره نه ما دې هم په دې ملک کې ښخ کي که زه مړ شوم زما تا ته اون ایر دارې اون لایف
دا زما وینا ده، ما دی پاکستان ته نه وړي، زما دلته مقبره شته، زما ښځه بچي شته، ما دی په ملیشیا کې خښ کي، خو زما په ځای دی یو بل پاکستانی ولیږي، زما په ځای دی د دې ځای نه غریب او مجبور پاکستانی ولیږي. زه د ځان دپاره نه میډیا ته راځم، نه ستا سره کینم، نه د بل سره کینم. زه د خپل پاکستان د پاکستانو لپاره د دې جنډې په خاطر الله تعالی ته او تاسو ټولو ته سوال کوم چې جاز راولېږي او دا بې وسه بیچاره مسافر دی ویسي. جی ما سره نورې خبرې د کولو نشته. جان حبیب صاحب ډیره ډیره مننه ګوهر علي صاحب. زه خو دا وایم چې دا ما ته داسې شی نه دی، نه تا ګوهر علي او نه عمران کارپیټ او نه رضوان او نه چې نور بچي کم راځي، تاسو ما ته د چا نوم نه دی اخیستی چې څوک بد دی او څوک څه دی څوک څه دی. دا خو ما اتفاقا د شیر عالم ګجر چوک ما تاسو نه مخکې هغه پیژندو، زما پروګرام ته راغلی، بیا د هغې خلاف ما ته شکایتونه راله، نو ما هغه ویډیو وکړله، نو هغه ویډیو په هغه باندې اور بل کو. دې کې نه ستاسو څه هغه شته، نه تاسو ما سره د دې متعلق څه تاسو جړل دي، بالکل تا جړل دي، بالکل دا دې اوس هم جاړي او دې نه دې مخکې هم جړل دي، زما مخامخ هم دې جړل دي چې یاره د دې ملیشیا کې پښتانه مري لګیا دي، مونږ عاجزان یو، مهرباني وکړه په دې رحم وکړه، د دې آواز اوچت کا. زه امبیسۍ ته تلمه، زه پارلیمنټ هاوس ته تلم، دې شیر عالم ظالم زه د دې نه م پاتې کړمه. زه د شاهزیب افریدي او اخونزاده ماما چې کوم په سعودي کې هغه شوی دی د هغه دپاره پارلیمنټ ته تلمه. شیر عالمه خدای دې کور وران که ستا د لاسه زه پاتې شومه او د اواز به م ستا د لاسه کېناستو. تر د یو طرف نه مزایل او ټوپې برابري کړي. تاسو دیو د ماشومانو خبر اوس رضوان الله بچیا ته څه ویل غواړي، بیا به عمران صاحب له راشو. زه یو خبره کوم دې نه مخکې بچیا یو منټ زه یو منټ یو خبره کوم، تاسو څلور واړو نه او د 4,000 کسانو نه بخښنه غواړم. زه اصل کې سیګرټ څکمه، زه ټیټېږم، نو اصل نه چې پړه کې م سره راشي هغه څه بې غیرته خلک دي وایي دا به ټیټېدو، نو د دې دپاره ویم چې د دې اول زه بخښنه غواړم. زه رضوان الله خان فرمایې څه وایې؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې په بورډ چې کوم ناست دي او بیا خاص کر لالا تاسو ته ټولو ته دوا سلام کم چې په لایو باندې دي او کم د دې نه پس دا پروګرام ګوري. باقي بیا زه نه د چا په ذات خبرې کوم، نه د چا پسې دغه کوم په ملیشیا کې چې کوم صورتحال روان دی نو په هغې به خبرې وکړو چې څه صورتحال نن دلته روان دی او څه حقیقت دی او څه په ګراونډ باندې دي. او بیا د دې پروګرام ټول کریډټ په زه د عمران کارپیټ ته او خاص کر بیا ګور علي ته بوزم چې هغه تاسو ته کم د دې ځای هغه صورتحال دی هغه تاسو ته در مخامخ کو. او بیا په ټول پاکستان کې بیا خاص کر په پښتونخوا کې کم چې دلته په زیات تعداد باندې پښتانه دي، مزدوري کوي په قسمه قسم دغه کې، دو په هر حالاتو کې د پاکستان امداد کړی دی، په هر حالاتو کې د خپل فیملی امداد کړی دی. خو اوس حالات داسې راغله چې لکه حالات دلته خراب شو او د هغې حالاتو خبرولو نه تاسو خبر کړئ. واحد تاسو یو کس وئ لالا چې تاسو دا خبره میډیا ته یا سوشل میډیا ته یا د پاکستان کوشش کوو چې د پاکستان چارواکو ته دا خبره ورسوو. زمونږ پښتانه ډېر سخت قوم دی، هر څومره سخته چې پرې راشي دی هغه برداشت کوي. نن صورتحال دا دی چې هغه د برداشت نه وتې ده. اوس دا په زه په چا پسې خبرې نه کوم، نه مې چا سره څه کار شته چې څه حقیقت دی هغه به راته وایم. څه چې د ملیشیا په ځمکه نن دي هغه به زه تاته وایم. دا ګور علي صاحب ما هم پیژني او عمران کارپیټ مې سره په ټلیفون خبرې شوي دي او دا ګور علي زما فیملي هم پیژني او تاسو ته ما وختي خپل دغه وکړو دا تعارف وکړو. زما نه څه سوشل میډیا ته څه ضرورت دی نه راغلی مې، یو پیره مخکې نیم راغلی م، بیا مې پرېښودي د ما یاره لرې کوه. ما چې کله د دې خلکو هغه درد ولیدو، د دې خلکو تکلیف مې ولیدو، بیا ستاسو دا ویډیو نن یا بېګا ما ولید نو ما یاره زه خامخا دې دغه ته راځم. زه دا نه وایم چې یاره زه ما راشنې ورکړې، ما ډاکټر له سړی ویوړ، ما هېڅ نه دي کړي، نه زه کوم. هغه زه چې کوم زه صرف د الله لپاره کوم او ضرورت نشته چې زه چاته وخیم، او نه زه چاته وایم چې یاره زما دونه کاروبار دی یا زما دونه د غټې فیملي، نه چې څه کوم د الله د رضا لپاره کوم. خو بیا تاسو له خدای پاک وس دا درکړی دی چې یاره تاسو دا خبره د دې سوشل میډیا دور دی نو د دې نه بغیر دا مسله حل کیږي نه. خامخا به دې ته راوځي او دا خبره به شو د ښکې چې مخې ته چارواکو ته ورسي. ټیک ټاک پښتنو ته ورسره ټولو پاکستانو ته، یوازې پاکستانو ته نه، ټول چې څومره دلته دي، که دا د بنګلادیش دي، که دا د پاکستان دي،
چې څومره مزدورکار خلک ته کاغه د مزدورۍ نه والا او تر د بزنسمن پورې ټولو ته ټیک ټاک تکلیف ته او تکلیف دی ته ورسېدو چې خلکو د برداشت نه وس بهر دی نو یو سړی 2 میاشتې کینی هغه به مثال په تور یو ډیره کې 4 کسان دي دا یو کس پکې 4 وانه یو میاشت یا 2 میاشتې بې روزګاري وکړه یا 2 کس پکې په روزګار دي تر څو پورې به دا 2 لګي او دا 2 به ځان سره بیا را ادا کوي او یا کنسټرکشن والے دي هغه بیخي په کور ناستي یا کم کاروباري خلک ته هغه په کور ناستي مکمل بچیا رضوانه بچیا دا ستا خبره دي چې یو ځل کټ کوم ته خو چا پسې خبره نه کې عمران کارپټ والا هم چا پسې خبره نه کوي ګوهر علیم چا پسې خبره نه کوي دا بالکل تاسو جایز وایي تاسو حق نشئ تاسو پسې خبرو کوي خو ما ته دا وایا چې شیر عالم دا وایي چې ایس مسله هغه په خپل ویډیو کې پرونم ویل دي د لایف ویډیو کې ضرور کسانو سره ناسو یو منټ زه درته دا وایم چې تاسو که نه وایم که نه دې شیر عالم په خپله خوله باندې دا ویل دي چې هر څه ټیک دي څوک هم وږی نشته چاته هم تکلیف نشته او د پیو نهرونه غږیږي لګیا دي شات د بره نه راورېږي د مڼو ونې چلیدلي دل دي نو ما ته دا ووایه چې دا ملیشیا زرګاو لکاو خلک رښتیا وایي او که نه دا شیر عالم رښتیا وایي چې هر څه ټیک دي آیا ملیشیا په تکلیف کې نه ده مسلمانان پاکستانیان خیبر پختونخوا والا پنجاب والا سندھ والا دا او ملایان په خپله په تکلیف کې نه دي دا تپوس ده بالکل په تکلیف کې دي هر یو انسان چې دی دلته دی نن په تکلیف کې دی دا یوازې پاکستانی نه دی دا ملیشین نه دی دا بنګالی نه دی هر یو انسان په تکلیف کې دی هر سړی دا کوشش کوي چې زه د خپلې مسلې حل په څه طریقه راوباسم که هغه د امبیسۍ په ترو وي که هغه د ګورمنټ په ترو وي او هغه د ملیشیا د حکومت په ترو وي که هغه د ویلفیر ټرسټ په ترو وي او که هغه د سوشل میډیا په ترو باندې هر سړی په دې کوشش کې دی چېرې زما رسایي یو داسې کس ته ورسي چې زما دا مسله حل کړي پاتې شوه خبره د راشن د امبیسۍ صفا خبره ده دغه امبیسۍ ته ما قسم کړی دی او ما د خدای نه دا سوال کړی دی چې خدای پاکه په ملیشیا کې مې په پاکستان امبیسۍ کې کار مه راولي تر دې پورې چې خپل پاسپورټ مې رینیو کېږي که نه شکر دی ما ته څه مسله په دې ځای کې نشته په ملیشیا کې زما خپل 20 کاله وشو دی ګوهر ته پته ده چې زما د خاندان په ملیشیا کې څونه ټایم وشو ما ته خپل ذاتي څه مسله نشته نن به زه تا ته د امبیسۍ یو 2-3 کیسونه داسې وښیم که نه او بالکل په پاکستان کې با کسان چې بالکل تاله به زه نمبر درکړم تا سره به رابطه وساتي چې په هغو څه تېر شوي دي دلته کې او یا دلته کې موجوده طور یو کیس 2 یا به درته زه وښیم چې په هغو څه تېرېږي هغه خبرې وروسته دي راځو اول د ملیشیا په صورتحال باندې یا زما سره د ویزې مسله ده یا زما سره اکثر خلکو سره د ویزې مسله ده او زیاتره د ایجنټانو د لاسه دا خلک ووهلی شو 1 پیره نه 2 پیرې نه 3 پیرې نه 10 پیرې زما پښتون بلاول اعتبار کوي وبکي اخري کې به ورسره دوکه وشي نو څه به وکړي تلیفون به پسې بند کړي نمبر به بدل کړي بیا به ورته یا په ټلیفون وایي زه چې ته څه کوې وکړه هغه غریب هېڅ نشي کولی هغه بیا دونه ځپلی شوی که نه دونه ځپلی شوی چې هغه پاکستان ته لاړ شي هغه هم هلته څه نشي کولی هغه وایي لرې کوه د دې جاخونه مې نور وساته هغه بیا د هغه سره دونه نه په پاکستان کې د هغه هلته دونه مسلې دي د کور یا د کلي یا د هر سري چې هغه نه هغه خپل هر سره ایشي هغه خپل مخې ته نور په دې سوچ کې شي چې یاره زه به ستا نه څه یو ماښام له رزق پیدا کوم دا خبرې او بیا چې دا مسلې کېږي دا په پیسو کېږي یو سړی ستا د کلي نه دی چې ستا نه سړی پیسې ووایي یا به د بونیر یو یا به د پېښور یو یا به د لاهور یي دې لانجو ته بیا نه دی جوړ تحصیل تاڼیو ته نه د چا سره په ریټن کې ثبوتونه یي دلته کې نه څوک چاله دا ثبوتونه ورکوي موجوده صورتحال دا دی چې زمونږ کم خلک دی ډېر په سخته کې دی په تکلیف کې دی که څوک وایي چې نشته زه به ورته وښیم چې څوک یو منټ یو خبره زه بله کوم اصل کې تاسو په ملیشیا کې پاتې کېږئ او تاسو خپل ګروپونه دي خپل ناسته پاسته ده ګوهر مې وکتو په جړا باندې زما مو سره زړه جاړي دی په پښتنو باندې د عمران کارپېټ تاسو ټول خفه کېږئ کېدی شي ستاسو دغه څه نوم دی هغه نوم یې ما نه هېرېږي شیر عالم راته دا ووایه دا څه چې ته ویې لګې څومره خبرې چې تا وکړې دا یو کس خو د شیر عالم ما تاسو ته وښولو چې شیر عالم ما نه 1.5 رنګۍ اغشتې دي او دا شی او بل ثبوت را سره دا دی چې 1.5 رنګۍ اغشتې دي هغه ته وایي هغه ورته وایي ما له 10 رنګۍ راکړه وایي زه تا نه پېژنم
بیا وای زما زر رنګي راکه ته ما څنګه اوس نه پوهیږ تا ډو پیژنه ما نه ته څوک بیا وای په زر ستا خبره په ګول بدله زر اعظم تا ته ویم چې د ملیشیا کم صورتحال دی زه د په دې خبرې کوم که داسې لاړې او د هر سړي بیک ګراونډ یې وکتو په شا باندې نو هغه خلک پښتو کې متل کوي کوزه راپاسې د غلبیل ته وي چې پتا کې سوري دي که څه قصه یې کوله خو هغه غلبیل راپاسې د کوزې ته وي چې پتا کې سوري کا قصه ده که نه په هر سړي کې څه نه څه کمی ضرور شته داسې کمې چې د زر رنګي ته زما موبایل راوړه زر رنګي د پاره دا دې ګوهر زمانه کړم چې کنزلې ما چلاوا حالانکه ما برا نکل دي چې ماشومان دې او خزې دا نه ګوري خو دې ګوهر بیا هم دا ګورا زما یو خبر اوري تاسو په خپلو کې به وران هم یې ساز بم یې ارسه به خو زه تا ته دا ویم چې شیر عالمه دا خبرونه دا غوږونه کولا وساته دا چې چاته ته بد وې دا مخامخ چې درته ناست دي دیو بیا هم ستا حیا وساتله ستا بچو ته حیا وساتله ستا خاندان ته زه راغلی نن دې دپاره ومه چې تا باندې زه هغه شیزونه واورومه هغه شیزونه پرون چې کوم تا ماته د علیشه د مور پیغور کړی دی هغه زنانه وه ښځه وه که هغه لغړ هم وه که نه شیر عالمه لغړ راغلی وی او هیڅ هم ورپورې نه ما به مخ داسې اړولی وی دې خو په ما ګزار نه دی کړی چې دې زما دا مخونه په والو سور کړی وی که نه بیا به ما سیګرټ دا لوخه دا به ما نه غورځولی زه پښتون یم غیرتي یم نر یم زه داسې نه یم دا کم پوزیشن چې تا اختیار کړی دی تا ته هغه سړي کمې کنځلې چې وکړلې ته که نر وې تا به د هغې جواب ورکړی وی سړی و دا خو ښځه وه ښځه باندې تاسو کې څوک شته چې غزار پې وکړي په بازار کې پښتنو تاسو ته ویم شته څوک داسې نر ښځه باندې خپله ښځه باندې موږ شرمېږو پردۍ ښځه به څنګه په بازار کې ودرې او دی ما ته د هغې پې زور کوي د دې متعلق ته څه وې زه انسان نه یم ته بالکل انسان یې موږ ستا د جذباتو قدر کوو موږ ستا د احساساتو قدر کوو زه صرف یو عرض کوم که دا پروګرام زما زوی ته یو منټ رضوان الله زما زوی ته وایي ستا زوی دا معذوره زوی دی دا زما تیر انځلو قابل نه دی زما دا کوم ځای کې چې ما لایف کړی دا زما په لاهور کې کور دی دا کوم چې وختي کړی دی که نه دا زما لاهور کې کور دی او دا کوم ځای کې چې ناست یم دا زما حجره ده دا زما ځای دی نو ته ما ته دا ووایه چې د دې سره څه داسې دي چې زما هغه زوی یا چا دپاره زه خپل ځان قربان وما تاسو دا هغه سړي صفت کې چې یاره هر سړي کې سوري دي دې کې خو سوري نه دي دا خو بغرۍ ده دې کې خو یو سوری خو نه دی دا خو شلېدلی ډولکی دی سوری یو منټ رضوان الله یو منټ سوری خو داسې چې یو منټ سوری خو داسې چې غلبېلي څه اوبه پکې پاتې شي شلېدلی ډول چې پکې اوبه واړې نو هغې څه څاڅکی پاتې کېږي دا خو شلېدلی ډول دی د دې جواب راکړي چې دا جایز یې کړ ده دا جایز د زه درته یو عرض کومه که دا پروګرام په دې بنیاد ایښودی شوی که نه چې د ملیشیا کې نن څه مسایل دي ټیک شو پښتنو ته یا پاکستانو ته په هغې بنیاد نو زه په هغې خبرې کوم یا مثال یو منټ دا پروګرام هم د دې دپاره دی خو دا پروګرام د دې نه مخکې و دا کم چې دی دا ویډیو چلول دا پرون نن چې ډیلیټ کړ د تاسو کې رضوان الله نن زما مخامخ ناست دی تا کې دومره غیرت و چې تا د شیر عالم ته ویل چې دومره نرې خبرې دی وکړې دا یې ډیلیټ ولې کړله دا پروګرام د دې دپاره دی تا کې دومره هغه و چې تا دې ته ویلی وی چې هغه سړي تا ته آخر ویلي څه دي چې ته د هغې خور مور هیره منډۍ یادې زه خو تاسو دپاره راوتی یم دا پروګرام یو منټ دا پروګرام یو منټ دا د ملیشیا پروګرام څوک کوي لګیا دی پیری خو دلته نه دی ناست زه خو پیری نه یم او نه زه بوت یم زه هماغه جانبي یم چې زه راغلی وم په هغې وکنځلی شوم ته ما ته وایه که دا پروګرام دې دپاره راغلی ما به چې یو سړی کنځي هغه سړی به دلته راځي کیني به تاسو له به خبره کوي تاسو له به اواز اوچتوي تاسو له چې څوک اواز اوچتوي هغه ته کنځلې کېږي بد رد ویلی کېږي ستاسو مخامخ راځي تاسو وایي که دا پروګرام د دې دپاره دی نو دا پروګرام د کولو والا څوک دی دا سړی دا ګوهر چېرته مخامخ ناست دی دې جړل دي دې منت کړی دی نور زرګاو ملیشین پښتنو ما ته کالونه کړ دي چې دلته مونږ مرو لګیو
زه خو د هغه دپاره راغلی وم ته نن وایې که دا پروګرام د دې دپاره نو زما عزت چې ته نشې ساتلی رضوان الله ته چې زما عزت نشې ساتلی ته به د ملیشن څه عزت وساتې دا پښتنو به څه عزت وساتې زه به ستا عزت ساتم زه دا نه یم چې زه ستا عزت نه ساتم کله کوم وخت به ساتې چې کوم وخت کې زما د مور خور پرتوک په اسمان کې ته چې په نن په شیشه نشې ویلی زما غوندې ځان کې زما غوندې ځان کې عزت او غیرت پیدا کوي ډمې سره جنګېږم غل سره جنګېږم افسر سره جنګېږم سفیر سره جنګېږم د دنیا هر طاقت ته په دې شیشې مخامخ راځم تاسو एकदम ټوس شئ ویرېږئ نه یریدو والا نه یو مونږ په تا څنګه یریدو والا نه تا خو دا خبره وکړه چې پروګرام دې دپاره وي نو پروګرام د دې دپاره دی خو چې ستا پروګرام کولو والا شرمېږي زه تا باندې تپوس کوم د هغې جواب دا راکړې چې یاره دا پروګرام د دې دپاره دی یریږئ یره د دې بریتونو نه یریږئ هغه کې څه طاقت دی داسې هغه هېڅ طاقت نشته هغه ستا مور خور نه ده کنځلې هغه خپله خور مور کنځلې په خپله خو که یو سړی په دې خبره پوهېږي نو تا ته خو پکار دا وه چې ته خو ما ته دا وایې چې دا پروګرام که په دي د خور موري په کور کې نو د ستا خور مور نه ده کنځلې د خپله خور مور په خپله وکنځله جی وسفرار بای د دغه خبرې جواب زما دا شو باقي نه زما له ګروپ سره څه تعلق شته دا د ګوهر علي تم پته ده عمران کارپیټ تم پته ده یو پیرن نیم د دو په پیج باندې راغلی یم خو هغه کال مخکینۍ خبرې دي بیا مې خبره پرېښودې ده ډېره دا کم صورتحال ما په دې ولیدو که نه ما بل یو نوم ورکړو مې غوبل د پښتنو په ملیشیا کې چې دا کم صورتحال روان دی که نه مې دې له اوس داسې یو پیج جوړول غواړي چې د غوبل د پښتنو په ملیشیا کې خو لہذا زه چې نن کومه خبره کوم زه تا ته نن دا خبره کوم چې په ملیشیا کې دا 2 میاشتې کمې وشي دا کم صورتحال روان دی اوس چې یو سړی په ځان کې غلطي ویني هغه غوسه اخلي هغه په ځان کې غلطي ویني دا په تا پسې راغی ویډیو وکړه هغه کې به غلطي وي که نه زه په هغې خبره نه کوم ته ما ته وایې چې ته په ما غیرت وکړه چې په تا باندې لاول ما غیرت ونه کړو نو ته بیا ووایه زه به په تا غیرت کوم زه نه وایم زه دا نه وایم چې په ما تاسو غیرت وکړئ زه خپل تپوس زما خپل تپوس ما په ژوند کې په خپله کړی ما ځان سره ملګری هم ژوند کې نه دی بوتلی یا ساته چې زه کله ویډیو کوم که نه د ډي آی جي کوم د آی جي پي کوم د ډي ایس پي کوم کم دفتر ته ننوځم دا ګوته درته ښکاري داسې دا ویډیو ده که دا کیمرا دا موبایل دا ما سره په خپله را سره ما سره موبایل نیولو والا هم څوک نه دا خبره یاد ساته زه خپل تا ته وایم چې ته زما میلمه دا شی چې کم په ملیشیا کې یو خو هغه د پښتنو سره وکړله تا د هغه پښتنو متعلق هم څه نه ویل چې جیلي پرمټ یې ورته لګوي جیلي ظلم ورسره کوي د هغو نه پیسې والی کېږي ته ما ته په سکرین ناست یې او د هغې مخامخ دا نه وی چې او شیر علمه دا ثبوت مې درله درکو که نه دروغ دي دا چې ثبوت مې هم درته وښولو هر څه مې درته وښولو داسې خو دا یو ثبوت دی زرګاو ما سره په دې موبایل کې نور پراته دي داسې به د عمران سره پراته دي داسې به د ګوهر ته څه وی سرجی تاسو چې کومه خبره وکړه ان شاء الله تعالی مونږ دا ټاسم تا ته حواله کوو چې په ملیشیا کې کم 2 نمبر ایجنټانی او هغه د امبیسي نوم یادوي او خلکو نه پیسې وهي دغه شان مارې داړې کوي بالکل تاسو هغې ټارګېټ کولی شئ او په هغې باندې به ان شاء الله تعالی ایپایار کېږي د امبیسي د طرف هم مونږ ته ټلیفون شوی دی چې 15 کسان دی یو ځای کېږي او هغه دی راځي رپورټ ته کوي ایپایار هغه خلک په ان شاء الله تعالی ډېر د تورو گیټونو شاته او ان شاء الله تعالی نیوي کیږي نه دا خبره دا غلطه ده ګوهر علي چرتم ګوره یو خدای او خبره به هغه کو چې هغه حق ای که په حقیقت کې امبیسي زموږ سره سپورټ کړی وخت سره نن به د ملیشیا حالات هم داسې نو موږ دا که مسافر چې دي هغې به نن موږ ته ټلیفون هم نه کولو چې د چوکیدار اجز زر رنګې تنخواه د هغه نه تنخواه نیولې شوې ده دلته کې یو سړي دیاري کړله 50 رنګې دیاري او 1500 رنګې میاشت وه د هغه نه 11.5 رنګې اخیستې شوي ته سوچ وکړه لکه ده د یو کال مزدوري د بل لپاره کوله په حقیقت خبره دا ده چې په دې سیټ کې زمونږ سره کامبیسي مرسته وکړه او حقیقت کې اوږه په اوږه دی نو د ټول نه مخکې زمانه شروع کړي که په ما کې یو غلطي ما که د یو سړي نه 1000 والي پکار ده چې هغه له زه 2000 واپس ورکړم که یو 10,000 والي پکار ده چې 10,000 ټول سیسټم زمونږ چې دی هغه وران د دغه طرفه دی که هغوی ټیک شوې نو ټول سیسټم زموږ صحیح دی په نن سبا کې زموږ په خلکو تېرېږي څه دا موږ راغستې څه دي که د 2 نمبر سړي خلاف اواز
اوچته نو دوره چمچی ساتلی دي کنه چې طلاقیان برته یا پک ایډیانو نه کنسل کی په ټیک ټاکو کې برته کنسل کی په کومینو کې برته کنسل کی بل کاری نشته او خا امبیسه ته پته چې دا سړی غلط دی چې امبیسه ته پته دا مونږ چې غوړي و چې دا سړی نو ول امبیسه د دې په بیک اپ کې په سپورټ کې ولاړه ده ډیر زیات نه پدې ځکه بالکل زه امبیسه سپورټ بنه کوم مونږ خو د دقیق خلاف یو چې جان حبیب صاحب توایو چې امنا بلوچ تا په اردو کې وموي داسې میکونه چې ما دا پیج کول او کړی زما پیج دی د غریب आवाज مال څه پکار دی چې امبیسي ما ایکسپټ کړي او مال سرټیفیکیټ راکړي چې په دې باندې شي نو دا سرټیفیکیټ د ملیشیا فقیر باچا نوم دی هغه له پکار دی چې د ملیشیا د نومي پښتون دی او که هر قوم سره تعلق ساتي د ملیشیا را کارډ چې په جب کې یې او سور پاسپورت ته وسره نو د دې خراج تحسین هغه ته پیش کول غواړي دا سرټیفیکیټ هغه لور کول غواړي دا زما پشان یو تشپانی دا زما پشان یو تشپانی نه لکه چې د سستا امید ختم شي د امبیسینا چې غل سړی ته سرټیفیکیټ میلاويږي او صحیح سړی پکور کې ناشه پاغه باندې الټا تنقید کیږي د دې ذمہوار څوک دي د دې ذمہوار ماته خو په کم دغه کې قانون کې غل سړی لا او دوکباز او پراډ او ظلم سړی لا سرټیفیکیټ د کومه تمغه پیسه ورکی دا امبیسي ولې ورکی ولې په هر پروګرام کې غل سړی انوایټ کیږي په څو وجه غل خود دې دنه کیبل ټچ شوی دی د دې باکره چې سلب بدن نه دا اندرونی چې دال میں کچھ کالا ہے خو مونږ ته پته نه لګي عمران سے پدې باندې تام आवाज چوت کړي چې کم ټیم کې دا چلونه کول او دا کارونه کول پدې باندې زمونږه د جان حبیب سے پدې سکرین باندې مونږ وایو څنګه جان حبیب سے وی یریږي جان حبیب سے سوق یریږي هغه خلاف आवाज چوت کړي دي زما په ما امبیسه راپورټونه کړی اته راپورټونه را باندې کړی عدالت ته پیش کړی ما د شپې په 3 بجې راغوختې ما د امبیسه دوی په غل سړی ولې راپورټ نه کړي په ما ولې کاو ما د مسافر د پاره چې غواړي ډیر پاره راوځه په ما راپورټونه کړی مال امبیسه سوره تکلیف را کړل زه تر نن تاریخ دا هغه په سټیټمنټو کې پیش کېږم ولې امبیسه دا ظلم کوي جان حبیب سے ظلم کړی دی ستانه زه چې تا ته شیر پاکستان ویم ستانه یریږي ما ته نن د امبیسي د ترونه ټلیفون شوی دی چې تاسو دغه شان 15 ګروپه برابر کوي او موږ له ثبوتونه راکوي موږ به دا دننه کوو زما امبیسي ته امنا بلوچ سوره ثبوتونه دا ټلیفون لا سره ډک دی دوره ثبوتونه مې ته چړله مې وپړشه ایمیل مې ورته وکړې ویډیوونه مې ورته ولېږل د یو شي کاروایی ونه شوه جان حبیب سے پدې باندې وستاسو سرای ورکوي زمونږه د ملیشیانا مونږه دغه خلک دا چې څوک ګن جوړي څوک د روپیوال میکونه څنګه چې پاکستان کې د دلته هم دي چې دغه تذلیل کوي او ما تاسو راځي هیڅ غلط نه دي چند کسان دي څلور 15 کسان دي کدا لاړه دا ونی شو دا دن نکړو ملیشیا بالکل د بایګانو سره ظلم ختم دی بیا چند کسان دي هر چاته پته دا وایي چې دا ولې نه نیسي امبیسي نو چې زه واس چوتوم چې امبیسي صحیح کار نه کوي نو ما ته وایي چې ته امبیسي باره کې خبره مه کوه د امبیسي باره کې आवाज مه چوتوه دا خلک تی ونیوی شي د دوی نه تپوس وشي ستاسو تعلیم سره چې یو سړی په خپل نوم لیکلو نه پوهیږي او هغه میک نیولې او زی او میډم تکینی او د میډم سره مې میټینګ وشو او د میډم سره مې خبره وشوه جان حبیب سے پدې باندې سخت اکشن اخیستل غواړي او د دې خلاف برپور مونږ عمران خان صاحب تم وایو کنه دا سټاپ ته بدل کی نوې سټاپ ته څنګه چې په سعودي کې نوې سټاپ ته راولي نوې خلک ته راولي ینګ ټیلنٹ والا دی راولي کنه نو په ملیشیا کې زمون پاکستانی خ تعلیم یافته خلک شته هغه دی وایي د دې لاس دا 15 والا ګوتې سه په صرف چند یو څو افسران پکې چې د دې غلطو خلکو سره ټکټي ټول امبیسي نه داغي خلاف کاروایی وشي دا هغه ګوره غټه خبره ده چې زمونږ دا واش کم دی دا لاندې د باوکیږي او دا برا میډم امنا بلوچ ته نه رسی غټه خبره ده او د دې خلکو سره ټچ په دې نیچه په دې لاندې طبقه کې خلک ورسره ټک دي چې هغه پوره د ملیشیا په مسافرو سره چې څوک څه ظلم کوي ګوره لکه یو سړی په خپل یو غل بل غل ونیسي وي دا غل دي د سزا ورکا امبیسي ته راوکا امبیسي ته وسی دا کوم قانون دی بالکل دا قانون خلاف ورزي ده دا قانون خلاف ورزي ده بالکل تر اوسه امبیسي ته کاروایی وکړه چې دا کده غلا کړي خدا د دې حکومت ته حواله کوي ګوره ظلم شروع دی په هر ډګر باندې ظلم دی زیاتی دی خو یو اداره کې چې چند کسان غلطي مونږ به غلطو باسکو مونږ روغ اداره نه بدنامو په ادارو کې ټول خلک دا درته نشوي چې ټول
صحیح دی ادار تم نشوي چې ټول چې کوم غلط خلک دي د هغه باندې د کاروایي شي هغه د دې غلطو خلکو به سپورټ اله غنه پریدي چې دا غلط خلک د دې نه لاړ شي دا هغه په سر باندې هغه په خلکو بدمعشي جی جان حبیب صاحب دې بارے کې سوای زما بچو زما دوستانو د ملیشیا ځوانانو او په ټوله دنیا کې سعودي عرب کویت قطر امارات بحرین او انگلینڈ امریکہ آسٹریلیا کم ځکه چې زما بچی دي زما الحمدلله ستاسو غونته بچو طاقت دا زرګاو کسان چې ماته کینی دا د الله تعالی ډیر لوی فضل و کرم دی او زه انتهایی د زړه د کومینا زه د خپل رب ډیر شکرګزار پدیم چې زه انتهایی عاجزه کمزور او د الف خان خبره چې تشپانه یم آغه باوجود زه د الله تعالی ډیر شکرګزار یم زه د رب العالمین ذات د حضرت خاتم النبیین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د نوما صدقه نظر شمه زما د आवाज به ډایرکټ ان شاء الله سحر بلکې دا کې دی چې و سما غیم بیسیتا ستاسو یم بیسیتا در رسیدلی زما आवाज الحمدلله ډیر زر رسی دا आवाज صفا आवाज دی کله چې ستا आवाज او نیت صفائی کنا نو ته چې کم وخت یا الله یو ضروري الله دلا اویا زل نور نږدې راشي کله چې زه منافق شوم زغل شوم نو زما आवाज بدیزی نمبر نه زی بلکې زما مړی کی وفات کیږي زما आवाज آمنا بلوچ اس کناوری سحر باوری پاکستان کے اوورسیز ڈپارٹمنٹ وسی کناوری سباب اوری خدا آواز بررسی دا د مظلومانو آواز دے دا د غریبانانو آواز دے دا د تکلیف زدہ آواز دے محترمہ آمنا بلوچ صاحبہ اس کلپ کو کاٹ کے آمنا بلوچ صاحبہ کو خدا کے لیے آپ کو بلیک میل کیا جا رہا ہے آپ کو پتہ نہیں محترمہ آپ قابل احترام ہیں آپ پاکستان کی شان ہیں آپ سے ملیشیا میں لوگ کافی خوش ہیں لیکن آپ کا لوور طبقہ جو ہے لویسٹ جسے کہتے ہیں جو کہ اس جیسے غنڈوں کو آنے کی دعوت دیتے ہیں جس طرح گوہر علی نے کہا کہ میرے پاس مائک ہے اور میں جا رہا ہوں اس طرح عمران کہتا ہے دوسرا کہتا ہے اسی طرح لوور طبقے لیبر اٹاچی ملٹری اٹاچی سے نیچے جو کلرک سچویشن ہے انہوں نے ان کے لیے دروازے کھول دیے ہیں لہٰذا برائے مہربانی کر کے آمنہ بلوچ صاحبہ اپنی ایمبیسی کی ساکھ رکھتے ہوئے یہ 2 نمبر پرمٹ لگانے والے یہ ویزے ملیشیا میں پاکستان سفارت خانے کا نام بیچنے والے آپ کے ساتھ تصویر نکالنے والے آپ سے انٹرویو لینے والے آپ کا فوٹو جو ہے وہ لوگوں پہ بیچا جاتا ہے یہ دیکھو میں سفیر کے پاس بیٹھا ہوں یہ دیکھو میں نے انٹرویو کیا ہے میں نے یہ کیا ہے میں نے یہ کیا اسی وجہ سے کافی لوگ اس کے اوپر اس چور کے اوپر اعتماد کرتے ہیں لیکن ملیشیا میں رہنے والے صحیح پاکستانی محب وطن پاکستانی جو پیسوں کے چور نہیں ہیں ان کو ایمبیسی کے قریب بھی نہیں آنے دیا جاتا اس لیے کہ وہ چور نہیں ہیں لہٰذا آمنہ بلوچ صاحبہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس پہ نظر ثانی کریں یہ شیر عالم میں نے الفاظ میں بتا دیا ہے آگے ان لوگوں کا کام ہے کہ آپ کو اس کی نشاندہی کرا دیں صرف ایک شیر عالم نہیں ہوگا اس طرح 5 6 7 اور ہوں گے جو کہ پردے اسکرین کے پیچھے ہوں گے لہٰذا چوروں سے بچے اور ان پاکستانیوں کی حفاظت کریں ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں ان ایماندار پاکستانیوں کو جو کہ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں وہ ایکچول ہیں مونچھے باندھنے والا تیل دینے والا شراب کلبوں میں ناچنے والے ان کی طرفداری نہ کریں آپ کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک نام دیا ہے اور آپ کے متعلق تقریباً مکمل ملیشیا اچھی طرح آپ کی یاد دہانی اچھی طرح کرا رہے ہیں آپ کو خراج تحسین بھی پیش کر رہے ہیں یہ عمران کارپیٹ اس کو جو مسائل پیش آئے ہیں یہ بھی امید ہے کہ آپ کی طرف سے نہیں ہوئے ہوں گے یہ جو آپ کا لوور سٹاپ ہے بلکہ آپ کو کسی چیز کا علم ہی نہیں ہوگا نیچے کیا ہو رہا ہے برائے مہربانی ایسے لوگوں کے وہ بلائیں اور کہیں آپ کو کیا مسئلہ ہے میں جیل میں تھا پچھلے دنوں کی بات ہے آمنہ بلوچ صاحبہ 4 جیل میں تھا
آپ اللہ پہ یقین کریں کہ پہلے بھی میں جیل میں رہا ہوں ان پاکستانیوں کی خاطر، ان پٹھانوں کی خاطر، ان مسلمانوں کی خاطر میں جیل جاتا ہوں. میرے اوپر اپنا ذاتی کوئی کیس نہیں ہے، میں چاہتا بھی ان لوگوں کی خاطر ہوں. میں گیا جیل میں، اور جیل میں میں بیٹھا ہوا تھا، اور ایک مرتبہ پہلے بھی گیا تھا جب کہہ رہے تھے سپرڈنٹ آ گیا ہے اور جگہ صاف کرو، جگہ صاف کرو، جگہ صاف کرو. آ گیا سپرڈنٹ، آ گیا، لوگوں کو کھڑا کر کے یہ سوال کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا. میں 4 جیل میں 10 دن رہا ہوں. 10 دن میں اس ساون کے مہینے میں میں نے مچھر نہیں دیکھا. جیل میں، جس جیل میں لوگ کہتے تھے کہ جانے کے ساتھ ہی اتنے اتنے مچھر ہوتے ہیں، میرا اللہ حاضر ناظر ہے، میں نے مچھر نہیں دیکھا. میں نے مکھی وہاں نہیں دیکھی، میں نے بالکل صفائی دیکھی. میں ان کی صفائی نہیں بتا، میرا اور ایک پوڈری، ایک آئس بیچنے والا اور پینے والا، ایک 324 میں پکڑا ہوا جان اور جان حبیب بالکل ایک برابر تھے. ڈاکٹر 24 گھنٹے حاضر تھا. مجھے حیرانگی ہو رہی تھی کہ میں کوئی لندن آ گیا ہوں. میں حقائق کو چھپانے، اگر اس میں میرے ساتھ زیادتی ہوتی شاید میں کچھ نہ کہتا، لیکن میں نے دیکھا کہ ایک پوڈری، ایک آئس والے کی عزت ہوتی ہے. تو میں سلام کرتا ہوں ایسے سپرڈنٹ کو، ایسے جیلر کو، جو کہ اس کے سپاہی جو ہیں، جو باہر بارک کے باہر بیٹھے ہیں، ان کا اخلاق، ان کو میں سلام کرتا ہوں. ان کے کلرکس جو ہیں ان کو میں سلام کرتا ہوں. کتنے احترام، کتنے اس میں ایک بات تھی، دا دروالا اور دا راکا. دروالا یعنی اس کو لے جاؤ، اور راکا یعنی اس پریزنر کو دے دو. یہ میں نے وہاں سیکھا، وہاں میں نے اخلاق سیکھا، وہاں میں نے پیار سیکھا، وہاں میں نے محبت سیکھی. یہ جیل اصلاح کی جگہ ہے. اگر 400 جیل کی طرح آپ کا وہاں 400 کے ساتھ آمنا بلوچ صاحبہ، آپ کا 400 کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا. میں ایگزامپل کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ عید سے 2 دن پہلے میں رہا ہو کے آیا ہوں ضمانت کے اوپر. لیکن جو چیزیں میں نے وہاں دیکھی، آپ کی عزت، آپ کا شہرت، آپ کا نام، یہ تمام پاکستانی اچھے سے پکارتے ہیں، لیکن آپ کو بدنام کرنے والے اس جیسے چھوٹے چھوٹے چور جو نیچے سے آتے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں ہوتا، اور آپ کو بدنام کیا جاتا ہے، دوسروں پاکستانیوں کو بے عزت کیا جاتا ہے، دوسروں پاکستانیوں کو جیلی پرمٹ لگائے دیے جاتے ہیں، ان کے پیسے ہڑپ کیے جاتے ہیں. اگر ان کو وہ پیسے مانگتے ہیں، پاکستان ایمبیسی کا تانا دیتے ہیں، وہاں ان کو خروج لگانے کے، ملیشیا سے باہر نکالنے کی بات کرتے ہیں. تو برائے مہربانی ایسے لوگوں سے بچیے. زستاسو یوزلہ بیا شکر گزارے ماں اللہ پاک دستاسو حفاظت کی. یہ خبر ہے میں اردو میں کہنا چاہتا ہوں آمنہ بلوچ صاحبہ کو کہ ملیشیا کے جو دور دور دراز سے لوگ آتے ہیں پاسپورٹ کلیکشن کے لیے، تو ان لوگوں نے 4:30 سے 5:30 بجے تک کا ٹائم دیا ہے. اگر میں 600 کلومیٹر راستے جا کے، تو تقریباً صبح سے میں ادھر پہنچوں گا 5 بجے یا 6 بجے یا 4 بجے ایمبیسی بند ہوتا ہے، پھر پاسپورٹ نہیں دیتے. تو ہم غریب لوگ ہیں، ہم پھر ہوٹل میں رہیں گے، پھر صبح ادھر کھانا پینا، اور پھر 4 بجے پاسپورٹ دیں گے. تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں آمنہ بلوچ کو کہ پاسپورٹ کا ٹائم صبح 9 بجے سے لے کے دوپہر یا 4-5 بجے تک جو بھی دور دور سے آتے ہیں اس کو اپنا پاسپورٹ، جو آدمی خود آتا ہے اپنا کارڈ اپنا پاسپورٹ لے کے آتا ہے، تو اس کو یہ ٹائم بہت کم ہے. دور دراز سے لوگ 14 صبح سے لوگ آتے ہیں اور پاسپورٹ کلیکشن کا ٹائم 1 یا 2 گھنٹے ہوتے ہیں. تو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ صبح سے 9 بجے سے لے کے جتنا ایمبیسی کا ٹائم ہے اس آدمی کو اپنا پاسپورٹ دیجئے. یہ سارے پاکستانیوں کا سوال ہے جو مجھے بار بار میسج اور فون پہ بتا رہے ہیں کہ جان حبیب صاحب کو یہ ضرور بتانا. اور جس طرح جان حبیب صاحب نے بتایا کہ یہ جو غنڈہ گردی کرتے ہیں ملیشیا میں، ملیشیا کا قانون سب سے اچھا قانون ہے. ملیشین حکومت سب سے، ملیشیا پولیس، امیگریشن ڈپارٹمنٹ، ہر چیز صحیح ہے، مگر یہ ایمبیسی کے کچھ لوگ ان غنڈوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اس کو سرٹیفکیٹ دی ہوئے ہے اور لوگوں سے جو لوٹ مار کر رہے ہیں. تو ہمیں اس کے خلاف
भरपूर से भरपूर एक्शन चाहिए, वरना हम इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे लिए एक नया अमला लेके आओ कि ऐसे गुंडों से हमारी मुसाफिर और हमारे गरीब लोग बचे जो लोगों की तजलील करते हैं, गालियां देते हैं। जिस तरह आपको गाली दी है, आप हमारे एक बुजुर्ग हो, हमारे बाप हो, जान हबीब साहब की बेइज्जती मलेशिया से हुई है, इसके खिलाफ भी साइबर क्राइम में रिपोर्ट होना चाहिए। और इस तजलील की, इस माँ बहनियों की हीरा मंडी की जो बात की है, मैंने अभी वीडियो देखी है, तो ये आमना बलोच साहिबा ने भी देखी होगी, वरना लोगों के पास पड़ी है, इसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह हमारी माँ बहनें हैं, उसी तरह जान साहब की भी माँ बहन उतना इज्जत हमारा उसके लिए भी है। तो इसके खिलाफ भी मलेशिया बुकेट अमान पुलिस में एफआईआर होना चाहिए। जो अगर मैं गलत हूँ, मैंने अपना पूर्ण गलत तरीके से यूज किया है, मेरे खिलाफ भी कार्रवाई करो। मैं मलेशिया, पाकिस्तान नहीं, मलेशिया के हर अदालत, हर ट्रिब्यूनल, हर डिपार्टमेंट के लिए, अपने गरीब भाइयों के लिए, अपने इस गुंडागर्दी खत्म करने के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सालों सालों तक जेल में रहने के लिए तैयार हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद, मैं पाकिस्तान हूँ, मैं जिंदाबाद हूँ, मैं पाकिस्तान हूँ, मैं जिंदाबाद हूँ। वस्सलाम। इमरान कारपेट साहब, जस्तासु ढेर शुक्रगुजार हूं, कतासु सवेल गवाड़े आखिरा की। मेरा भी लास्ट मैसेज है जनाब इमरान खान साहब को और वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब को कि इस वक्त हमारे जो मुसाफिर भाई है मलेशिया में, वो बहुत तकलीफ में है। और पीआईए के मैनेजर जो है सलमान वहाब साहब, उसको भी दरखास्त है कि हफ्ते में जो पीआईए जहाज है वो अल्लाह के लिए 2 कर दो। अभी जुम्मे को आ रहे, अगर उसके साथ 2 एक हफ्ते में 2 जहाज हो जाए तो बहुत से भाई है वो परेशान है और वो जहनी बीमार हो चुके हैं इधर, तो वो अपना पाकिस्तान जाना चाहता है। तो अल्लाह की रजा ये रहम हम पे करो, और एम्बेसी भी हमारी तरफ से ये एप्लीकेशन जो गवर्नमेंट को भेजो पाकिस्तान की कि हमारी जो मलेशिया की मुसाफिर भाई है उसकी इस सख्त वक्त में, बिल्कुल पहले हम मदद करते थे और चीजों चांदा बैठते थे पाकिस्तान, अभी हमें जरूरत है पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से मदद की। तो हमारे लिए अल्लाह के लिए पीआईए जहाज जो है वो हफ्ते में 2 दफा कर दो, क्योंकि टिकट तो दिन ब दिन बढ़ रहा है। आज मैंने अपने भाई के टिकट लिए 1600 रिंगिट का लिया है, तो टिकट तो कम होता नहीं है। तो अल्लाह के लिए इस वक्त में ये सख्त वक्त है, हम पे थोड़ा मेहरबानी करके एक तो टिकट कम कर दो और दूसरा जहाज जो है पीआईए वो हफ्ते में 2 दफा कर दो। थैंक यू, मेहरबानी। पाकिस्तान जिंदाबाद। रिजवान साहब आखिर के तासु सब मैसेज वर्कवल गवाड़ी बलटोलो नमख के लावल द मलेशिया के چې कम पाकिस्तानी دي که پښتانه دي که پنجابیان دي که دا سندیان دي که دا هر قوم دي، زه به هغو ته لاول دا تسلي ورکم چې په انسان باندې هر وخت هر ټایم وخت راتلی شي، هر قسم حالات راتلی شي، او الله پاک په هر هغه چا باندې مصیبت یا ازمایش راولي چې کم سړی په هغه کې برداشت، الله پاک په هغه کې هغه برداشت وي. زه خپلو ټولو مسافرو ته دا وایم چې خپلې حوصلې مضبوطې کړئ. کم خلک